تو روز میشه عید نمیشه، تو روز 2 ساعت 1.5 ساعت مقصد. زه خو ولا دلته دا 2 کاله کېږي کار کوم. اول مونږ پېښور کې کور و. کسب یاره او خدای غالم بند نکه او 40 کاله کېږي. فروشات نیست به این خاطر که مردم غریب است. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. له تاسو ټولو مننه چې زموږ خپرونې تعقیبوئ. ملګرو، نن د کابل ښار په کوچې حلبي سازي کې یو. له دې استادانو به وپوښتو چې د دوی کاروبار څنګه شوی دی، پخوا غوندې کاروبار شته او یا نه. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. استاد محترم، ستړی مه شئ، جوړ په خیر قراري. چې د کاره دې ونه باسمه. نه بیخی بیغم باش. نه څه حال دی؟ شکر دی. نوم مبارک دی چیرې؟ غلام داود. غلام داود استاد محترم، خیر په خیر. شکر. کار خو از بس گزاره میشه، ما کار مار نیست دیگه. کار خو از دست ما گرفته شده. مخکې وختون کوم کار څنګه؟ وقتای پیش خوب بود، میشد کار میشد، گزاره میشد. نو مقصد وقت هم دورز څو روپۍ کار کول؟ با وقتا بود دیگه، روز میشد برابر 1000 هم میشد، 800 هم میشد. په دې حالت در این وقت حالا دیگه تو روز میشه عید نمیشه، تو روز 2 ساعت 1.5 ساعت مقصد. دکان کرایه څنګه څو روپۍ؟ کرایه دکان 7000 میای 7000. بازی چطور برابر میکنی؟ دیگه چطور کنیم؟ ما شکم خود میزنیم، از جان کالای خود میزنیم، پوره میکنیم. اگر نمیشه کارگر هستیم، دکان رو میلا کردن نمیتونیم، مجبور هستیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغی. ښه ټیک ټاک یې؟ شکر در الحمدلله. شکر در نوم الحمدلله. څه دی؟ نوم مې حفیظ الله دی، ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ. کموالی؟ یو. زبردست زبردست ننګرهار. ښه حال دی وروره؟ شکر د الله فضل. څومره وخت کېږي چې په خپل کسب کې لګیا یې او کار کوې؟ زه خو ولا دلته دا 2 کاله کېږي کار کوم. اول مونږ پېښور کې کور و. پېښور کې دی؟ او بس هلته هم کار کوو، هلته هم 40 کاله تېر کړي. 40 کال. اوس راغلی یم دلته د کوچی علي رضا خان کې کار کوم. هلته پېښور کې دغه سماوات جوړ کړی دی؟ نه، سماواتو کار مې هلته نه دی کړی. هلته په سماواتو کار نشته، زه صرف بکساز. صرف بکساز یې؟ او په چې نور چې جوړول؟ بس بکسونه جوړوم. یو قسم دی خمبه ورته وایي، پوه شوې، غنم پکې اچوي. خمبه؟ او خمبه هم جوړوم. ځینې خلک کندور ته وایي، ورور ته چې کندور ته وایي. دا کندوره، یو کندوره، یو خمبه یې هغه پاکستان کې بیلي، هغه ګولي.
هغه ډېر غټ و هغه غنمو دپاره د هغه جوړوم دا بکسونه ښه نمایشي جوړوم زه دلته دې سړي سره مزدور یم څو روپۍ درکوي درته ما ته ورځ 1500 روپۍ راکوي چاره دې پې کېږي بس ګزاره کېږي والا دا یو غټ د بسترو بکس ورته جوړوم کاروبار هم څنګه دی اخیستونکي شته دی نشته دی والا کاروبار خو خراب شوی غونته دی لږ مخکې ښه و اشرف غني حکومت کې ښه و اوس والا کارونه لږ خراب شوي دي ګورې نه مال پروت دی خریداران نه راځي پیسې نه لري پوه شي دې د وجې بس پروت دی کله کله چې کار کوې کومه یوه ټپه سندره مندره مو یو که نه والا ځان سره کله کله ویو د چا سندره وایې والا بس زه خو همداسې بس چېرې چا رایاد ښه ته سپیکر وکړه که نه مقصد کار کوې او یو دم یو سندره خولې له ده راغله کار هم کوئ یوه ټپه مونږ ته ووایي والا ټپه به زه درته ووایم چې مونږ په نکریزو نه پوهېږو مونږ په نکریزو نه پوهېږو څوک چې نکریزې لګوي یار به لري نه زبردست ډېره مننه خیر السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جان ستړی مه شي جوړ په خیر کراري وخت ساعت په خیر تېرېږي خدای دې زیات درکړه کور دې ودان مننه که په شروع کې دوستانو ته ځان معرفي کړي اسمم عبدالسمیده باشنده چلستون یم او دکاندار یم لبی سازی کوم او دغلته دکان مې ده د سوماتونه د اولو شیونه او د چای جوشونه او دا شیونه باکسونه جوړوم ایمون کسب دا ده چون قیمتي ده د وسپنه چې ده 8000 9000 11,000 روپیا اور بندل ده ایمون زور نه رسیږي مجبور یم بس گزاره کوو پکې کار شروع کړی دی څو کاله کېږي دکان دې جوړ کړی یاره کرزی وخت کې موږ پېښور نه راغلی دي افغانستان کې کسب زده و سرای عبدالرحمن خان کې پخوا پېښور کې خو دا کسب نه کوو نه همدا کار مې کړی دی په افغان مارکیټ کې موږ دکان و هلته مې کار کړه څو کاله یې دې کسب کېږي یاره کسب یاره یو خدای غاله مې بند نه کړي او 40 کاله کېږي او زه یاره 53 به یم او 53 د ماشومتوب نه دا کار دا یې خدای غاله مې بند نه کړي که اته کالان وي نه کالان وي که دې کس باندې مونږ تللي سره عبدالرحمن خان کې د اکثر خلق پوهېږي فروشګاه کې و او پخرپناني سرای و زه شاګردان دغه ځای یم پوه شوې بیا څو کاله پېښور کې تېر که پېښور نه مونږ راغی افغانستان کې څو کاله دې په دغه مسلک کې شاګردي کړې ده والا شاګردي 18 کاله مې کړې دي په یو علبي ساز کا حاجي ساق نوم ده هغه ژوندی ده الله په ژوندی خو الله وبخي چې مړ شوی دی الله وبخي کانادا کې اوس اوسېږي او امام استادان هلته ده اوس بلال مونږ سرای په نصارات کې ده خوی مرکز کې هلته اوسپنه هم خرڅېږي استادان هلته غونده او دې کال کې مونږ غون مال پاته شوه الله ته معلوم ده که دا سیزن ختم شوه څوک نه اخسته 22 بخاریګانې خبرې کار دانه 1400 روپۍ قیمت و 1500 روپۍ قیمت و ما دانه 3,500 روپۍ مې خرڅ کړم مجبوری په تاوان باندې اعتبار که خدای حاضر 3,500 روپۍ 22 دانې و مجبورم کرای دکان 3,000 روپۍ و ما زور نه رسېدو مجبورم څه وکړم او کرا کاروبار مقصد د مخکې نه ډېر خراب شوی دی او کاروبار خو نشته په تېر وخت کې د ورځې څو روپو سودا کوئ یاره خو دا کال چې ژمه راغلی و ډېر مې کار کړی و په دې سیزن وخت کې مونږ لبي سازي کسب ته ده دا سیزن وخت کې چړېږي اوس چې دا میاشتې چې راغلی دي دا ورو برقراري ده کار نشته دومره د شاګردۍ یا د استازۍ داسې یو خاطره که ووایې دوستانو ته والا شاګردي کې ډېر وخت مې په جنجال وهل ډېر استاز وهلی قربان د هغه لاسونه که ځکه چې مونږ هغه استادانو که مونږ کسب زده کړه اوس یو ماشوم ته مور پلار یې رالیږي چې شاګرد اخلي او خلم استاد 100 روپۍ راکوي مونږ پخوا 1 روپۍ راکړی وو پوه شوې 1 روپۍ اعتبار په خدای کوه 15 روپۍ مونږ هفتګي تنخواه او مونږ اخیستې وو کور نه خوشحال راغلی وو
خو بیا خیر دی که ظلم و جبر ورشي بیا هم د خدای نه شکر وباسو که هماغه استادانو په دې موده کې مونږ کسبیان شو و شکر حق حلال کسب کوو دې نه کسب نه راضي یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت جوړ الله په خیر وبرکاته. تکړه ستورستی خیر هستی صحت خوب است؟ نوم د چه نوم د معروف دی. معروف جان څنګه په خیر شکر الحمدلله. فکر کوم ته کاریګر نه ته مالک نه. باندې ښکارې نه والا زه خو دا کار زده نه دی. زما کار بل و ناجاري اوس خود کړي دي. ها کار بیخي ناجاري سو کار نه کوي. ها دا زما حافظ ملګری و او یو 2-3 کاله دا پیژنو و دا هم بیکار شو زم بس دا کار شروع کړي دي اوس هم دام کار نه چلیږي سم آین ماین ګران دي هر چېرته جګړې امیال ارزیابی می کدیره چک میگه دیگه با چی تو جور شده این خب بخی همون تو یک چیز زبردست جور شده که حافظ بسیار وقت سازاش در پاکستان بود همین مردم پاکستان کالا و همین چیزا هر چیزا صاف جور میکنن زبردست صفا سوتره کاری کرده او اوس خیاطی کابل نه و پخاور نه ډېر فرق کوي په دغه ورځ کې کار څنګه دی والا کار د این روزا خوب نیست نه فروشات نشته فروشات نیست به این خاطر که مردم غریب است مردم اقتصادش خوبش نیست اینمی صندوق حالی چند است؟ همین صندوق هست 1500 روپا چی قدر مصرف سرش آمده؟ سر همین مصرف یک 13.5 روپا آمده بی کتی همو کاری مزدور و هر چیز کده کلش 200 بری تو میمونه 1.5 ساعت اجمل است و زلمن اینی از به خاطر رفق کریم هستش اینی که از به خاطر پرنده است اینی که از بعد استفاده کرده شیعه است این یک خانه ایش است دو خانه ایشون جور میشه و یک خانه ایشون جور میشه اینی که از یک تراش است به خاطر یک تراش میشه یا باقی مانده همه چیزهایی است که وسایل است که جور میکنیم دکانداری است به خاطر دکان است دخل دکان است این چیزا هست که دکان مطلع نمیاد رواج از جور میشه و نمی کوچه دیگه چیز جور نمیشه د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ